کریم صادق غواړي د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. په نننۍ ویډیو کې به درته د کرکټ بورډ په اړه باندې معلومات درکو او کریم صادق د په اړه باندې څه شی وایي دا به هم تاسو ته وایو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او غواړئ روزمره دغسې د کرکټ په باره کې نوي معلومات وګورئ نو زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. کریم صادق وایي چې ما ته د کرکټ بورډ ریاست راکړل شي او زه د کرکټ بورډ رئیس وټاکل شم نو په ذمهوارۍ سره یې درته وایم چې 2023 نړیوال جام به زموږ وي. همداراز کریم صادق وویل چې په افغانستان کې به درته داسې لوبغالي جوړ کړمه په مختلفو ولایتونو کې چې استرالیا او انګلند به هم ونه لري. زیاتره هیوادوال هم کریم صادق سره هم نظری دي او هغوی هم غواړي چې کریم صادق د کرکټ بورډ رئیس وټاکل شي او هیوادوال وایي چې د فرحان یوسفزي نه کریم صادق ډیر ښه دی. د یادونې وړ ده چې کریم صادق د هغه افغان لوبغاړو څخه دی چې په لومړۍ نړیوال لوبه کې د افغانستان لپاره لوبېدلی دی او کریم صادق د افغانستان لپاره په یو میچ کې کپټنسي هم ترسره کړې ده. نو کریم صادق د افغانستان کرکټ بورډ دپاره وړ شخص دی که نه دی؟ تاسو هم راسره خپل نظر په لاندې کمنټ کې شریک کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.